الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه سلسله بیانې ده. هغه حالات، هغه واقعات چې کوم په هغه وخت کې را پیښ شوي، دغه وضاحت او دغه بیان کېدو. اخرنۍ مسله دا بیانې ده چې د احد په غزا کې د صحابه کرامو ناشنا قربانیانې وي چې دا قربانیانې هغوی د الله د دین دپاره ورکړې وي. یو اوږد داستان د قربانیانو، د هغه قربانیانو چې مؤمنانو د احد په میدان باندې ورکړې وي، د هغه اوږد داستان نه او اوږد بیان نه یو څو واقعات ما تاسو ته بیان کړیو چې په هغې کې واقعه د عبدالله بن حرام رضی الله عنه، دغه شان واقعه د جلیبیب رضی الله عنه، او د نور صحابه کرامو لکه ابو طلحه رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کړې وه، او دغه شان سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، سهل بن حنيف رضی الله عنه، او عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه، او قتاده بن النعمان رضی الله عنه، مالک بن سنان رضی الله عنه چې هغه د ابو سعید الخدری رضی الله عنه پلار دی. د دې صحابه کرامو تذکره من کړې وه او د دوی دغه قربانۍ. دغه شان واقعه د ام عماره رضی الله عنها چې دا زنانه وه او دم د میدان جهاد ته راکوشې وه. په منځ کې پکې مصعب بن عمیر رضی الله عنه هغه شهید کړی شو. دا خبر موږ ذکر کړی و چې جنډه د مسلمانانو د چا سره وه؟ مصعب بن عمیر سره وه. نو کله چې ابن قمیعه مشرک په هغه باندې ګزارونه وکړو او هغه شهید کو، نو ګمان یې دا وکړو چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ کو یا مې قتل کو، ځکه چې مصعب بن عمیر او رسول صلی الله علیه وسلم دوی په ظاهري شکل کې یو شان وو. نو په هغه ټیم کې دا آواز وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید کړی شوی دی. د هغې دلته مسلمانانو په صفونو کې بیا لږه کمزورتیا راغله چې د هغې تفصیل ما بیان کړی. څنګه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو مؤمنانو ته، او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو په منځ کې ننوتو او د جبل احد غر ته ځان ورسو یا د غر دغه کنډو ته ځان ورسو. دا خبر موږ بیان کړی و چې په دغه ورځ په دې سختو حالاتو کې په مؤمنانو باندې خوب راغلی، او دا دلالت کوي په دوه خبرو باندې. یوه د خوب راتله په جنگ کې د الله سبحانه وتعالی طرف نه نعمت دی چې الله مؤمنانو ته ورکړو، او دویم خوب راتله په جنگ کې د دلیل د دې سړي په سختې بهادرۍ باندې او په سخت شجاعت باندې چې هغه انسان بیانولی نشي. معمولی سخت د دنیا د سړي نه خوب تختی، نو چې بیا انسان په میدان جهاد کې او په هغه ټیم کې دله خوب ورځي، نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا سړی سخت بهادر انسان دی او ډیر شجاع او قوي انسان دی. ابو طلحه رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې چې خوب پرې راغلی نو كنت فی من تغشاه النعاس یوم احد، زه په هغه کسانو کې وم چې په ما باندې خوب راغلی د احد په ورځ، حتی سقط سیفی من یدی مرارا، ویسوسو پیری دا تورم زما د لاس نه ولیدلی وه. رسول صلی الله علیه وسلم د احد غر چې کوم دی د کنډو ته ځان رسولو، او دغه ځای باندې موږ خبره ختمه کړې وه. د هغې نه بعد په دغه ځای کې یو ناشنا واقعه غدا راغله
چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم احد غر ته ځان ورسو او الته یو دیسی زیته ځان ورسو چې الته په امن شو، نو په دغه ټیم کې ابی ابن خلف راغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شات او دا چغه واله اين محمد لا نجوت ان نجا، کوم ځکه دی محمد صلی الله علیه وسلم نشي بچ کېدل نن زمانه، یا به ملکوم او یا به مړکای. صحابه کرام رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ايعطف عليه رجل منا، من کې وسړی وبس وروزي کنه. رسول صلی الله علیه وسلم دعو پریدي چې ډیر نږدې شي. فلما دنا منه، کله چې نږدې شو رسول صلی الله علیه وسلم د حارث ابن الصم رضی الله عنه چې د تذکرې تر شی درس کې شی و، د حارث ابن الصم رضی الله عنه غشه یا نيزه ته واغسته. نو رسول صلی الله علیه وسلم انتظار کوله چې ډیر نږدې شي، د چې کله را نږدې شو نو د مری حلق کوم ته چې ترقوي لکی په عربی کې دی کې معمولی زیخ کاریدو، نور غزان په زغره کې او د وسپنې په ټوپۍ کې ځان پټ کړو. رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه ډیر نږدې شو، رسول صلی الله علیه وسلم په دې غشي باندې یا په دې نيزه باندې د قزه ولو دا کوم چې د ښکاریدو د غید لسه هغه سدي زخم جوړ لکو چې وشلې دو ویني تر روانې شو، سیده غزه معمولی زخم شو او وینه به غوټه شو په دغه ځکه به دې د یری نه واپس را روان شو، ځکه چې دا گزار په د مری دا خصوصا د ترقوی دا ډېر خطرناک گزاري. نو دې واپس روان شو، د اسنه ولیدو نږدې و چې ولیدل غزاني وی قریش تر ورسو خپل خلکو ته ځان را ورسو او په دغه مری کې معمولی غونډه کې زخم جوړ شو. چې کله واپس را ورسېدو خپل ملګرو ته دا وی قتلني والله محمد، وی په الله مې قسم محمد صلی الله علیه وسلم وجلما. هغه پوری خندل وی ذهب والله فؤادك، زړه دې بیلل دی والله ان بك من باس، مو غسنی لږ بتا باندې سره دنه پرې کړی ته چې وجلما بل څه گزارې دې باندې کړی ته وجلما مو غسنی. کته واستې دی ما د مکی په سیرت کې خبره بیان کړو، مکی سیرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تسویلو د ابی ابن خلف ته رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې ویلو زبدي وجنه ناغوتی بوزدل اسیره درې ته د سیویلی خرو غرمټ وتوی انه قد كان قال لي بمكه انا اقتلك، اذا ما تبو مكه کې ویلو چې زبدي وجنه فوالله لو بصق علي لقتلني، فالله د قسم خورم کې صرف لاړې را باندې را ټوکړي کنه ما مړ کړي. دومره دې یریدل او دا بیا واپسې کی چې کله دوی روانو مکې ته، نو په لار کې دا خويس مردار شو. مکې ته واپسې چې دوی روانو په هغه ټیم کې دی مردار شو په لار کې. او په روایت کې دا راځي چې انه کان يخور خوار الثور، دیسی आवाज تر وته کله چې د مری زخم شو دغه ځکه نو دیش आवाज راوستو لکه غوی چې आवाज راوباسي خوار الثور، ويقول دا خبره به کوله والذي نفسي بيده، ويزره د الله قسم خرمه د ملګرو ته داوي وی دا ذل مجاز علاقه ولا چې کم دی د ذل مجاز علاقه ولا یاد کو پورا علاقه د خاندان د تقوم سي وی که په دوی باندې دغه سخت راغله دا کوم چې په ما ده کنه لماتو جميعا د ټول بمړ شي. د دې سخت زله سره کوم چې په ما باندې کوم تکلیف ته او کوم سخت د صرف دغه معمولی گزار دراس او د ټولو نه بدترین انسان په انسانانو کې هغه د حدیث کې راځي من قتل نبيا او قتله نبي، بدترین مخلوق په مخلوقاتو کې هغه دی چې پیغمبري وجلی یا پیغمبر وجلی، دا بدترین مخلوق دی. د په کې یو د ابی بن خلف د مردار کړی شوی دی چا په لاس د رسول صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو باندې د مردار کړی شوی. په دغه ټیم کې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د غره د خواته روانو په منځ کې یو کانه راغی، د غټ کانه راغی چې هغه ته خطه ګرانو. رسول صلی الله علیه وسلم کوشش وکړ هغه ته د خطو خو نشو خطه وجدا و چې یو خو
د رسول صلی الله علیه وسلم دا بدن په آخري عمر کې غټ شي او کله چې انسان عمر ډیریږي نو د بدن درنیږي بدن درون شي که ظاهره کې بل پاسه غوخم نه او چربی نه خو بیا د بدن د درنیږي د اډو کې وزن ډیریږي او د اډو کې کلکیږي نو رسول صلی الله علیه وسلم په آخري وخت کې په دغه عمر کې رسول صلی الله علیه وسلم د بدن درون شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشو خاطه دغه کانید او دوی موجوده و چې رسول صلی الله علیه وسلم دوا زغری چولې دغه بيزان له وزن او درې موجوده و چې رسول صلی الله علیه وسلم زخمی شو دغه د زخمونو تذکره ما په تیر شیو دغه مخ کې درس کې کړي نو په دغه ټیم کې طلحه بن عبید الله رضی الله عنه پیژني کوم یو دی د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کړي و دفاع خو ډیره کړي خو د امتیازي خبره سو هغه دوه کسانو کې پاتې شو یو بګی دیو امتیازي خبره ده رسول صلی الله علیه وسلم وی قد اوجب د باندې جنت واجب شوی سره د هغه زخمونو چې کوم د بدن کې او سره د دې چې د لاس ګوتم پرې شوی او دغه د لاس شل شوی مو سره د دې زخمونو په دغه ټیم کې کېناستو او رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله زما په دې وګو باندې وخې زو درېږم ته به کانې ته براوخې چی نو فنهض به حتى استوى عليها طلحه بن عبید الله رضی الله عنه کېناستو رسول صلی الله علیه وسلم دغه په وګو باندې ودرېدو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم کانې ته برده غره طرف ته وختو او دا په ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم کله چې خطو وی اوجب طلحه بیا یو پیر جنت په واجب شو په دغه یو څو موقع کې د طلحه رضی الله عنه باندې جنت واجب شوه او جنت ګټل د قرباني واړي د صحابه کرامو د سیرت او د اسلام د تاریخ چیروالی د ټول د قربانیانو نه ډک دي او د الله سبحانه وتعالى په دې کې حکمت ته چې موږ ته د غوړه دین را کړی او موږ یې غوړه امت ګرځولیو الله سبحانه وتعالى په سورة البقره کې دا خبره کړې ده وكذلك جعلناكم أمة وسطا الله یو ماته سو ګرځولي عدل او انصاف او غوړه امت او منځنۍ امت او ټول کې غوړه امت هغه ده په بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده كنتم خير أمة أخرجت للناس په دې امتونو کې غوړه امت تاسو ښا د یو غټ امانت ته زموږ ستاسو په وګ باندې چې دا غوړه دین غوړه امت الله مونږ ګرځولیو او د پاک عقیده مونږ ته نصیب کړی دا امانت ادا کول د صرف امیدونو باندې نه کیږي څه خیال لږه د کومه طریقه چې مو ته روانه کړی دا مونږ غ امانت خیال ساتو کوم امانت چل را کړی دا امانت ساتل او د دې امانت حق ادا کول د قرباني وړي لکه څنګه چې صحابه کرامو قربانیان ورکړي بغیر د قربانی نه نشي کېدی چې د امانت پوره کېدی نشي چې د امانت په هغه طریقه باندې ادا کړي څنګه چې الله غواړي څنګه چې شریعت غواړي لازم به قربانیان ورکړي خدا خبره یاد ساتي چې کوم مؤمن په خپل رب باندې مېني او په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مېني او په خپل دین باندې مېني او څلورمه اهمه خبره ایمان دغه د زړه د غوخو سره ګډ وډ شوی نو د دې لپاره قرباني ورکول د هیڅ خبره نه ده خو چې له څلور خبرې پکې الله مېني ټول نزيات پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مېني په دین باندې مېني او ایمان د زړه د غوخو سره ګډ وډ شوی نو قرباني ورکول د دې انسان لپاره د دې هیڅ نه ښکاري بلکې دله د قرباني ورکول دا ول خون ورکي کاغه قرباني د مال کاغه قرباني د بدن کاغه قرباني د بچوي اسی دا صحابه کرامو د سیرت منګورو یعنی څوک شهید کیږي څوک پکې زخمیان کیږي څوک پکې ګوډ شو څوک یتیم شو چانه بچی پاتې شو چانه خزه پاتې شو خیر څه وجه ده چې دوی له ایمان د خون ورکي او کله چې ته ایمان خون درکو کنه نو بیا به هر قسمه قرباني ادا کړي اوس دا مو شو سره دی دا مؤمن دی
چې 10 منټه په جمعات کې نشي تیروله دا مؤمن دی نو ته سوچ کې یو دا دی یو هغه دی چې الله د پر خپل بدن خوري کوي اسی دې دوانو د ایمان به یو شی دی ها دوی له د ایمان یو شان خون ور کوي ته د سې ایمان دی چې 10 منټه دی په جمعات کې نشي تیروله او دا غسړي سې ایمان دی چې منځونه په ټیم نشي کولای او دا غسړي سې ایمان دی چې سلیرج ګنټي بیټيري شي دین الله یې دی او الله پیغمبر یې دی فرق دی په دوانو کې الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره بیان کړی ده چې مؤمنان به قربانیان ورکي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الله غستي د مؤمناننا نفسنا داوي او مالنا داوي اذا نفس بم قربانه دا مال بم قربانه بان لهم الجنه وبدل کې ول الله سور کوي جنت ورکي قرباني سده يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله په لار کې به جنگي په خپل بم مړکیږي او نور بم مرداري په خپل بم مړکی او نور بم مرداري مال بم لګي بدن بم لګي سا بم لګي بچي بم قرباني هر څه قرباني الته د جنت ملوي او الته د امانت حق ادا کو کمانت چې الله سبحانه وتعالى درکړي بل ذکر الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دي چې الله له قرض حسنه ورکي الله ته څه ضرورت ده پیسو خو الله د قرباني او د تقوا غواړي کوم چې به من کې راځي په سورۃ الحج کې الله د قربانیانو تذکرہ کړی هغه قربانی چې په حج کې کیږي سارویان چې علالول کیږي ساروی علالول کیږي نو ځل کې سوال لري چې دا ولې الله په موږ باندې دا ساروی علالیو دا ویني را باندې بهيو او دا دومره غوخیو هیڅ مطلب شي اي الله غوخیو ویني غواړي نو جواب الله په خپل باقي صورت کې کوي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نغواړي او نرسي الله ته د دې قربانيانو ویني او نو ته وخیرسي نبي ولي ولكن ينال التقوى منكم الله د تقوا غواړي تاسو دا قرباني الله زموږ نه غواړي دا دینداري الله زموږ نه غواړي نور زموږ په مال باندې الله سکه الله دا کوم مال چې زموږ سره دا زموږ نه دم د الله دی او الله سکه چې ز خپل بدن خوري کوم د الله د پاره دا بدن چې زما کم دی دم د الله دی زما په دې بدن کې چې کوم سات شریک دم د الله د طرف نه سبا زما ختمه ده او زما قرباني ده بس صد الله په خزانو کې زیاتې راوړي او زما دینداری نه کول بس صد الله په خزانو کې کمې راوړي او غني ذات يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله خلقوا خلقوا الله اعلان كده يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس خلقوا ده اعلان ووري انتم الفقراء الى الله تاسو غریبانانی او محتاجی الله ته والله هو الغني الحميد او الله غنی دی نه د چا عبادتونو د ضرورت لري او نه چا د ضرورت لري د خپل عبادت کته ټول لوالي کنه ختمي او د سره ضرب برابروم د الله بندگی ونه کی کنه د الله په بچای کی اس کمه نه راځي خو تبا دي سب ځان کو او ک ټول عمر په الله ته په سجده پروت ټول عمر او چې څومره مالی دا ولګي او دا بدن وسره خوري کی او دا بچي او دا خزي او دا هر څه قربان کی د الله په بچای کی ضرب برابروم زیاته نه راځي ستادي دینداري دلاسه نو قربانياني الله سبحانه وتعالى د قرباني زمونږ په دی وړي چې د دینداري اصل مقصد دی د تقوا اصل مقصد دی او چې دوی ورسي چرته دوی ورسي جنت همون د صحابه کرامو له تذکرو کې دوی د قرباني ورکړي دا صرف زمونږ په امت کې نه دي چې دوی قرباني ورکړي د تیر شو امتونو تاریخ رواله او سیرت رواله د سلسله د قشر روانه نوح علیہ السلام تو ګور اولنې پیغمبر دی د زمکیت سوې په سورۃ النوح کې الله دغه مبارک چې هغه دا خبره کړې و قال ربي
إني دعوت قومي ليلا ونهارا وی الله ما خپل قوم له دعوت ورکړی دی سحر او ماښام دې ته قرباني وایي کنه سحر او ماښام خپل وخت ورکړی دی خپل بدني قربان کړی د بچو او د خزو هغه مزي او د غوینه مزي غسته د قربان کړی دي او لګیا دي د خپل قوم په هدایت کې دې ته قرباني وایي کنه خولي واقعه د قرباني واقعه د هغه جادوګرانو کوم چې د موسی عليه السلام مقابله لراغلي او د دې پر راغلي چې موږ به ګټو او فرعون ته دا ویلي وي موږ له مال لا کې مال او خاص مقام به استاسو هر څه بدر کله چې ته پته ولګی دا چې دا خو جادو نه دی کوم چې د موسی عليه السلام سره دی نو سې چلی وکړو ایمان قبول کو او چې څنګه ایمان قبول کو دا ګوره تازه مسلمانان دي هغه مسلمانان بسوي کوم چې پیدا شي په اسلام کې دي او د الله د بندګۍ نه خبروم نه دي چې د الله بندګي وایي ساته دغه تازه مسلمانان دي دغه ټیم کې مسلمانان شوي فرعون ول دمکی ور کړو زه به تاسو پانسی کوم او تاسو نه بزله سونه پرې کوم او تاسو خپې به پرې کوم قرباني دی ته و جواب کې وته وي سوې قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فرعون منګ ته نشو او چتولې په هغه دلایل باندې کوم دلایل چې موږ ولید او په هغه رب باندې کوم چې زموږ حقيقي رب دی داغه په مقابل کې خو ته یې سوم نه ناشنا خبره وته وکړه فقض ما انت قاض سچې دی خوخي کوا کخپې کټ کوا کلا سونه کټ لا سونه کټ کا او کومنګ پانسی کې پانسی دي ته قرباني وای انما تقضي هذه الحياه الدنيا ستا فیصله صرف په کوم ځای کې چلی په دنیا کې چلی خو سبو کې موږ پانسی کې سبو شي اخرت په الله باندې راکې خپل اسو پرې کې اخرت په الله راکې دا قرباني ده خبره باندې ډېر وګد شي تیر شو امتونو ما تاسو ته ډېر زیات په سونو مثالونه ته پیش کول شم د الله په توفیق سره چې هغه قربانیان ورکړي او دین هر وخت کې قربانیان غواړي او په هر زمانه کې الحمدلله دسی سړیشتي په مؤمنانو کې چې هغه قربانیان ورکړي دي د مالونو هم او د بدنونو هم او دا سوچ مکوئ چې د زبې دین شم نو د دین بس کی دا هم خبره یاد ساتي دا بس کسان په دې سوچ کې وي چې ته دینداری ونه کوم نو چې ګوره د دین بس کی ته دا غم مکو ته خپل غمو کې جستا بس کی دین د الله زور ور دی او دین د الله غالب دی د قیامت پورې خو ته صرف خپل سوچو کې جستا بس کی کله چې ته دین مرستونه کی هرقل ته وګوره هرقل بادشاہ د روم عظیم الروم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خط ولېږه فأخذ كوتلي كلو من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلام قبول کا بسلامتیا کی بشي په حفاظت کې بشي او الله بدل اجر دو پیری درکې او کمختي والو د اسلام نه ول سمره چې ستا کشران دي ټول ګنام پتا باندې او بخبل به متوي بيو تغایت لیکلو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وقد حديث ته صحیح بخاری کې د نورو کتابونو کې راغلی حاصل دې سره کله چې دا خط وي د هرقل نو دی وي هغه ټیم وي ما ته پته و په الله مې قسم چې دا پیغمبر برازي او کوم مسلمانانو چې له خطر ولا غوته استاسو نه خبي جنابه او کچرته زره سیدې شو د پیغمبر ته نو ما به د خپې انځلې د خپې به ما چاپی کوله ګور دومره په هغه په مسله باندې وی کچرته زره سیدې شو د پیغمبر ته نو زبر دغه مخې ته دسی ورغلې وي چې ما به دغه خدمت کوله دغه قدمونه به ما انځلې ولی اسلام قبول نکو سوال دا زړګي دومره ته پیژني اسلام ولی نه قبلې ځکه چې د بچي به قربانول غواړي
بچای با سوالي قربانول غواړي دا مال دا شهرت دا دبدبا دا نوم دا درباریان دا اسلحه دا فوج هر څه بدنسي دا به قرباني نو دغه پیغمبر خپې به وینځي چې کله تر هر څه قربان تیار نشود قرباني ته تیار نشو لار جهنم ته وقعد ابو طالب رسول صلی الله علیه وسلم ول دعوت ورکړه سو پیری د مرګ په وخت تر کلمه لا اله الا الله قامت پر بزلت است خبروک خوازه وتعوي ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ما تخبط اليقيني چې زما د ورواره چې کوم دین راوړی دی نو دا په دې دینونو کې غوره دین دی خراته پته ده منی ولین لولا الملامه او حذاري سبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا خو د خلکو د ملامتیا نه وی کنه او د خلکو د بدر دی ویل په ما بس نه نو ما به مستند دین قبول کړي اوس ګور دین شتي او دته پته لري چې دین څه دین دی حق دین دی خو قرباني غواړي قرباني د خپل منصب غواړي ابو طالب په قریش کې ډېر غټ منصب لري ډېر مشر سړی ډېر مخاوريز انسان دی دا قربانول غواړي دا منصب چې کم دی دا قربانول غواړي دا شهرت دا قربانول غواړي الا بدته د دین نصیب شي خو هغه قربان کړي نه دي چې قرباني نکو لړ چرته جهنم ته نو دین څه غواړي قرباني غواړي همیشه دا سوچ کوي سچې د الله سره دي هغه زموږ د پاره غوړي د هر څه دنیا دا مزي دل ترجیح چته ورنه کې په آخرت باندې ما عندكم ينفد وما عند الله باق الله سجده سريده ختميدون کې لو سجده الله سره دی هغه همیشه پاتې کیدونکي الله د بعضو خلکو تذکره کړي ناشنا رب العالمین په دې زړونو باندې علم دینو ناشنا حقایق دي بعضو قومونو د بعضو خلکو بیان کړي دي الله سبحانه وتعالى وی باز هغه دي چې دا چې بوي چې په موږ باندې د جهاد لازم کړی شي یا جهاد را لینو سو خون به کول فلما كتب عليهم القتال کله چې الله احکام د جهاد نازل کړ چې جهاد کوي اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الله چې کلمه په جهاد لازم کونه به د خلکو دومره یری شروع کړي چې دومره زمانه نه یریدو او څه شروع کړي ربنا لما كتبت علينا القتال يلا ولې د جهاد باندې پرسکو تاسو وختونو دې کوس ګوره د قرباني طاقت نشته لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب لګ مددي موږ لرا کړې موږ بلګي مزي اغسته نو دا خو جهاد دی په جهاد کې خو انسان ختمي یو د دنیا مزي ختمي د دې خبرې د پر ماته واستره ته جواب د الله طرفنا قل ورتوایا متاع الدنيا قليل مزيد الدنيا لقدي والآخرة خير لمن اتقى آخرت غره د تقوا دارو لپاره سید چې وسړي jihad لاله شي نو د دنیا د مزونه ختم شي کې دي شي واپس رانشي کې دي شي راشي واپس نیمګړی راشي دا بچی ته پاتې کې دي شي دا خزه ته پاتې کې دي شي دا جیدات ته پاتې کې دي شي دا ټول دنیا ته پاتې کې دي شي خو متاع الدنيا قليل ډیر مزید پاتې شو کې لګي والآخرة خير لمن اتقى آخرت به غره تقوا دار لپاره الله دې اخرت موږ ته نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى موږ له
توفیق راکړي د دین لپاره د قربانیانو ورکولو. په دغه وخت کې مشرکانو اخرنۍ حمله وکړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د غر ته ورسید، په هغه ټیم کې مشرکانو اخرنۍ حمله وکړه، ډېره سخته حمله وکړه. او هغه دي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کنډو ته ورسېدو، نو د مشرکین یو لښکر راښکاره شو چې کوشش یې کو د غره ته د ختو. مشرانی دو، ابو سفیان او دویم خالد ابن الولید رضی الله عنهما. په ټیم دوی مسلمان شوي. نو باغ ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه: اللهم انه لا ينبغي لهم ان يعلموا. یا الله دوی چې زموږ نه اوچت نشي راونه خيجي بره. نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه مخامخ شو دغه مشرکانو ته، او دغه سره یو څو صحابه کرام د مهاجرینو نه او د مشرکان وشړل دغه زینه، او غوی بر راونه خطو. په بس سیرتونو کې دې سره دي چې کله د مشرکانو کوشش شروع کړي د غره ته د خطو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد بن ابي وقاص ته وی: سعده، دا کسان وشړل دي زینه. هغه یا رسول الله زه یو یم. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی: سعد، دا کسان وشړل دي زینه. هغه یا رسول الله زه یو یم. رسول صلی الله علیه وسلم دریم پر بیا وی: سعد، دا کسان د دې زینه وشړه. هغه ټیم کې سعد وی: ما د خپل دي د غشو د کسوړینه یو غش راوغستو او په یو قسم برابر کو چې څنګه وښته سره مړ شو. بیا مې هغه غش راوغستو، دوی مې پوښته هغه مړ شو. بیا مې راوغستو، درې مې پوښته هغه مې مړ کو. او د قشن زلی ګیاو مو غوی دا غزینه وتختید. نو هغه غش بیا وی ما راوغستو په اخره کې، او دی وی: هذا سهم مبارک، دا غړي برکتی دي. نو د ځان سره مې کې خودو، او د مرګ پورې سعد رضی الله عنه سره دا غشه پروتو، او بیا دغه د زامنو سره وو. مشرکانو د واپسې تلو اراده وکړه، دغه چلته خو مؤمنان د غره طرف ته ورل، او دوی چې څه کول هغه وکړو. اخرنه کار غوي دا وکړو، او دا دوی ته پته نه و دا کار په دیو کو. دوی خو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه په دې جنگ کې شهید کړي شوی دی یا وجلې شوی دی. نو دوی واپس راځي، تیاری کوله د وته د پاره. په دغه ټیم کې د دوی په ذهن کې یو فکره، یو سوچ راغی، او هغه دا چې د دې مسلمانانو د بدنونو مفلدي وکړي شي. نو دا کار د غوي زنانه وکړو. نو هغه صحابه کرام کوم چې شهیدان شيو، د غوینه پوزي پرې کړی، او دغه شان د غوینه غوګونه پرې کړو، او د غوینه عورتونه پرې کړو، او د غوی د خېټې شلولې وي، او بیا د غینه امیلونه جوړ کړیو. نو دغه پوزونه او دغه غوګونو نه د غینه بیا امیلونه جوړ کړیو. خدای است تکلیف غویر نه ورک، د است تکلیف دغه مؤمنانو لا نور کې کوم چې شهیدان شي. کله چې عبد الله بن الزبير رضی الله عنهما باندې حمله شو په مکه کې، حجاج بن یوسف سره دغه چې کوم اختلاف راغلی، هغه د کعبه سره په وخت کې دغه مور اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها بوډۍ شوی و، د سترګو د نظر امتلو. نو د دې سره چې کوم ملګری وغه بوزدلو، هغه وته دی هوازي پرې خو دالته، او دا زړور زوی د زړورو، زړور زوی د زړور عبد الله ابن الزبير رضی الله عنهما، د پلار زبیر ابن العوام، دا د خپل پلار په شان. نو مور په شراغه د مور نه مشوره غست، وی مور ملګری و تختید تسه هغه ته واپس نشي مقابله وکړي دوی سره. ناغه ته مور په تایری دم زه په ځان نه یریږم، په تایریږم چې کته ته خبر زما د مرګ را ورسی، نو ته بوډۍ شوی کمزوري شوی دغه د لاسه وخت کمزوري شي. او دوی مده چې دوی ظالمان دي، ما ته پته کچرته زه مړ کړم، نو بیا ما دغه شان نه پری دا بدن برل بیا ټوکړي ټوکړي کوي. ناغه ته یو تاریخي خبر وکړه، وی زویا چې ګډ حلال کړي شي، نو بیا چې د سرمنو بس یو ډول تکلیف ورکړي، او نه تکلیف نه ورکړي، ورزو توکل بلوي الله. داغه ورغه یوازې مقابله کوله، مکه شانو شو چې هغه شهید کو، او به ول د بدن ټوکړي ټوکړي کړو، د کعبه سره خوا کې جوړن کړو. او اسماء بنت ابو بکر رضی الله عنها کله خبر شو چې زما زوی شهید کړي، هغه ټوکړي ټوکړي کړي دي،
نو حجاج خدا کار دی لپاره کړو چې خلک ته عبرت واخلي خو امور چې رااله دغه بچی پاغه بدن باندې ویلا سو خو زړم ټوکړي ټوکړي پاغه ویلا سو دا خبره وکول وي دي شي زوی بکوم مور راوړي لکه څنګه چې دا دی نو دا غي دلته هغه په یره کې شو چې دا خو خدای دعوت ورکړي دې طرف ته او د دې سره ملګری ډیریږي نو به دا ځای لري کوخه خېکو دا خبر مدي پوری وکړي چې د مسلمانانو نه غوګونه پرې کول او د غوینه پوزي پرې کول یا د غوینه عورتونه پرې کول دې تکلیف نه ورکو دغه شهیدانو ته ځکه چې هغه رسیدلی کوم ځای رسیدلی جنتونو ته الله دغه جنتونو موږ ته نصیب کړي سبحان الله د جنگ د ختمېدو پورې د مؤمنانو جذبه نه د ختمه شوی د اخیری مرحله پورې مؤمنان خپ زور او شور سره جنگیدلی او په کې وسو واقعات كعب بن مالك رضی الله عنه وی زه د وحود په ورځ باندې ولاړم او د لری نه مکتو چې د مشرکانو د مسلمانانو د جسمونو نه د پوز یو د وګونو د ایت پرې کول نو ځلګ مخکې تیر شوم چې تیر شوم نو یو مشرکانو یو کسر روانو او یو غټه زغره چولی او ډیر تکړه سړی را روانو د باډی نم دنګ طاقتور زورور او د مسلمانانو په دې منځ کې دي چې ګرځېلو دا کم چې شهیدان شیو دا غوی اسیم ویني تلوي به چې دا غوی سره مطلع وکړاو دا غوی نه د اندامونه پرې کړو دا د سره غوی ډیری ویني لاړ نه ګډ وډ پراته وټول نو دې په منځ کې ګرځېدو دا وی استوثقوا كما استوثقت جزر الغنم وی دې سي پراتی لګي ګډي بيزي چې پراتی وي خاندل په دې مؤمنانو پوري एकदम زما نظر وي په یو بل سړي باندې پوري وته په مسلمانانو کې دته په انتظار ولاړو پټ او هغه باندې د غز غره وا خو ما چې کوم مقابله وکړه د دوی په ظاهره کې نو د سره ډیر سو هغه مسلمان سره سنو زغره و دغه سره توروا نو یزم په دوی په روان شو چې زه ګورم د مسلمان سره څنګه مقابله کوي چې کله وي د دوه مخامخ شو نو دې مؤمن د تور راوچته کړ چې څنګه ول دې ورغه او د تکبیر یو چغه واله او د وسپنې په ټوپې خل وسپنې ټوپې وسپنې په دې ټوپې ولا گزار ورکو لاندې ته د تور په دې کوناټو کې دي سره وستا وی ظاهره شو دا سوکت وی دې مخ خپل ښکار کو وی چې وکړ موقت فاذا هو ابو دجان رضی الله عنه ابو دجان او غتوري حق چا دکو وی ما ته چې کیف ترى یا کعب مسکی شو کعب څنګه کار دي خوښ شو کنه او به دي روان شو د جنگ د اخره پوری که هر قسمه سخت په مؤمنانو راغلي د ماته اوس دغه سخت او دغه تکالیف تذکره مخکې کړي دغه باوجود د مؤمنانو او صلی هغه نه دي پسې شي سبحان الله په هغه ورځ په تاریخ کې راځي چې زنانم میدان جهاد تر کوشي انس بن مالک رضی الله عنه وی لقد رايت عائشه وما بخبل سترګو عائشه رضی الله عنها لیدلې او د رسول سلام بیبي و ام سلیم او ام سلیم لیدلې او د دوانه چې دینو ما بخبل لیدلې وي چې دوی د خپل پینسیو چې تکړی وي او په دې وګو باندې به د وبره ډکولي او د مؤمنانو له د زخمیانو مجاهدینو له بیراوړي دا دغه زنانوي عمر بن خطاب رضی الله عنه وی كانت ام سليط رضی الله عنها دایمه یو زنانه راغلی وی ام سليط و زمنګ د پاره وی د احد په ورځ چې دنه وبراوړي د سکو او په دغه زنانو کې یو ام ايمن رضی الله عنها ام ايمن دا اصل کې د حبشي و او په ډوکوالي کې سره رسول سلام پاتې شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت او رسول سلام بچا ته دي سینې چې आवाज بوته دي سینې کو چې مور صرف د یو زنانو چې دې ته به आवाज کو نو یا امه مور به وته وي ام ايمن رضی الله عنها او دا د حبشي و ناشنا واقع به ورزدار غلی و چې کله د مؤمنان یو بل سره مخامخ شو مؤمنان او د مشرکان یو بل سره مخامخ شو نو دې دعا کوله
نو په زور دا وی رسول صلی الله علیه وسلم اوریدو وی ثبت الله اقدامکم الله دې تاسو قدمونه مضبوط کی خو ټکه غلط وی دا دی ثبت الله اقدامکم په ثابني په سین نه دی ثبت الله اقدامکم وی دا حبشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو غلی شوی ستاسو جبل لګا درنه ټکه صحیح نشي ثبت الله اقدامکم سويت ثبت الله اقدامكم هغه دعای غوښته په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سخت مینو هر وخت به دې خواله ورته کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو دنیا نه لاړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر ابن خطاب رضی الله عنه ورزوي وزونو دا ام ایمن خواله رسول صلی الله علیه وسلم به خواله ورته نو چې داغه په ځای منګه خواله ورسو هغه چې ورشو چې کله دوانه لاړو میمن سره کېناست رضی الله عنها ناغه په جړا شو دوانه په جړا کو چې کله هغه اکل هغه دا خبر وورید چې دیوته موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تاسو چې کوم دغه عادت وراتو به نو موږ په هغه دغه راغلیو ناغه په جړا شو د دوانه په جړا کو بدیو ته وی چې تسلی ولا ورکوله چې دا خو الله په قران کې ویلي دي چې مخکې پیغمبر نه دی پاتې شوی نو دی به څنګه پاتې شي دا میشه ده پاره ناغه دوی جاړم په دغه نه دا خدای الله فیصله ده جاړم په دې چې د اسمان نه تازه وحی راتله غ بند شو تازه وحی جبريل ورکو زیدو هغه جبريل به څه خپایما هغه تازه وحی به څه خپایما د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحتونو به څه خپایم اخوغو خبرو به څه خپایم دا ام ایمن رضی الله عنها د دین آشنا کردار باغ ورس مته ست ذکر کړو د درې درس مخ کې چې کله خالد ابن الولید رضی الله عنه په غرب باندې روختونو مؤمنان ډیر ګډوډ شو او بازو به اراده وکړي چې مدینه ته واپس لاړ شي نو کله چې بازو اراده وکړو د مدینه مخه ونیو نو ام ایمن رضی الله عنها مخه لراله چې څنګه رااله نو ته وی د تور مال راکا سړو ته راکې توري دی خو د توري منګ لراکې منګ کوزیګو د میدان ته خوري دي سره واسره وی مخونه لره وښت تاسو مؤمنان یوازې پرې دی زیدي زینو راکې د توري منګ هغه د لسغویم په جذبه کې شو واپس راځي باغ ورځ وخت په وخت دی وبډه کولې مجاهدین له بیراوړي حبان ابن العرقه دا په مشرکانو کې یو کسو او دی غشره وښتنو هغه په ام ایمن رضی الله عنها باندې ولګیدو نو هغه راولیدو د جسم سې ښکارا شو نو هغه د خندا شین شو وی خندل په ام ایمن پوری هغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم دا حالات وریدو چې ام ایمن راولیدو په ډیر مې او به راولیدو د جسم سې ښکارا شو دشمن پوری وخندل نو رسول صلی الله علیه وسلم سعد ابن ابي وقاص له غشه ورکو چې دا سوکه وته نو تیر نو وري کو سعد توي دا ولا ارمي به وی ولوي رسول صلی الله علیه وسلم امر چې هغه دا غشه څنګه وښتونو بالکل دا مری ولا پیوښتا ناغه راولیدو او د جسم یې ښکارا شو عورت ښکارا شو ويفضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ رسول صلی الله علیه وسلم دومره وخندل چې غاخونه ښکارا شو او خوشاله شو په دې باندې چې د ام ایمن بدله واغست او بیا دوی اجاب الله دعوتك وسعد الله استدعاء قبولي کوي ځکه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه مسلمانانو کې چې د دعاګانې بالله قبل ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه کنداو کې د احد علي بن ابي طالب رضی الله عنه وروته او غسل چې کم ډالو باغی کې وبراوري د هغه زینه چې په دې غره کې یو نیم زیدي چې هغه ډوغل شوی او به کې ولاړی
او د هغه ځینې اوبه راوړي. او زه مدینې ته تللی وم، نو هلته د ملګرو سره ګرځېدم، کوم چې هلته دي علما او دعات. نو دا خبره هغوی ما ته را مخې ته کړه، ډېره ناشنا. د غره طرف ته یې بویلی وم او ټول هغه ځای راته وښو، دا پلانې ځای، دا پلانې ځای، دا پلانې ځای. نو ما ته یې دا وویل ناشنا خبره دا نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غر ته چې کله رسول صلی الله علیه وسلم راغی او دلته یې پناه واغسته، نو ابو علي بن ابي طالب رضی الله عنه اوبه د کوم ځای نه راوړي؟ وی سیرت کې راځي چې د خپل ډال د اوبو نه ډک کور راوړو رسول صلی الله علیه وسلم، د اوبه د کوم ځای نه راوړي؟ نو بیا په هغه ځای کې ما ته داسې ځایونه وښوو چې هغه ډوغل شوي او دا موسم د اوړي دی، خو د بارانونو اوبه پکې لا پرتې وي. وی دې ځایونو کې اوبه جمع کېږي. او بیا ناشنا خبره دا ده چې دا د ډېر وخت اوبه دي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې کله دا اوبه راوړي، رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله وسکه. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا اوبه دې خولې ته نږدې کړې، د هغې نه بین روان، رسول صلی الله علیه وسلم وسکه نه. دا دلیل دی په څه باندې؟ چې دا اوبه زړې دي، ډېر وخت ولاړې دي هلته. رسول صلی الله علیه وسلم د اوبه زه څکم نه، خو په هغې باندې د مخ چې کوم زخمونه او وینې وي هغه یې پې وینځلي. او بعض اوبه علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته یې وویل زما په دې سر یې راواړوه، هغه له په سر راواړولې. او په هغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل مخ نه ده، خپل مخ مبارک نه دا وینې داسې پاکولې مګرې، او دا یې وی اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه صلی الله علیه وسلم. د الله غضب په خلکو باندې ډېر زیات دی، والله ته ډېر غوسه دی کوم خلکو چې د خپل پیغمبر مخ زخمي کړی دی. سهل رضی الله عنه وی ما ته پته ده چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه زخمونه انزل او چا ورته اوبه اړولې او په څه شي هغه له دوایي ورکړې، د هر څه ماته معلوم دي. نو په هغه ټیم کې فاطمه رضی الله عنها لګیا وه، خپل پلار د زخمونه انزل مګل هغې چې د وینې ته پاکه شي، او علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته اوبه اړولې چې هغې راوړې وې په څه کې؟ په ډال کې. نو کله چې دا وینه نه ودرېده، نو فاطمه رضی الله عنها د چټایي یا د پوزکي او دغه حصه راواغسته او هغه وسېزله او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په دې زخم باندې ولګوله چې دا وینه ودرېږي. په هغه ټیم کې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پیژنې دی که نه؟ کعب ابن الاشرف یهودي چې مردار کړی و، محمد ابن مسلمه په هغه ټیم کې چې کله ولیدي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوبه ونه څښي او دی وایي چې دې نه بین راځي، لاړ ورک شو. او راغی ډېر وخت بعد پاکې او مزیدارې اوبه رسول صلی الله علیه وسلم له راوړې. وی یا رسول الله اوبه وڅښه. رسول صلی الله علیه وسلم اوبه وڅښې او د هغه دپاره د خیر دعا وغوښته. په هغه ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښینې لمونځ وکړو. د ماسپښین لمونځ رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې کړی، خو ودرېدی نه شو، په منځه کې په ناسته یې وکړو. نو شاته به صحابه کرامو هم په ناسته لمونځ کړی. او دا فقهي مسله ده چې کله امام د اول نه په ناسته لمونځ کوي، نو مقتدیان به ورسره ټول په ناسته لمونځ کوي. ځکه چې انما جعل الامام لیؤتم به، امام د دې لپاره جوړ شوی دی چې د تابعداري دې وکړی شي. نو د ماسپښین د لمونځ رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې کړی دی. وروسته دې نه چې په زخمونو یې پټۍ ولګوله، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښین لمونځ وکړو په ناسته، صحابه کرامو پسې شاته لمونځ وکړو په ناسته. په دغه ټیم کې ابو سفیان معرکه ختمه شوې وه، بس هغوی هم په تلو. په دغه ټیم کې چې دی نو ابو سفیان یو غر ته وختو، اواز یې وکړو، یو دنګ ځای ته وختو، د هغه ځای نه په چغه وویل فیکم محمد، په تاسو کې محمد شتي صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي هغه په تاسو کې شتي که نه؟ چا ولې جواب ورنکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب مو ورکوئ. بیا آواز وکړو فیکم ابن ابي قحافه، د ابو قحافه زوی پکې شتي که نه؟ ابوبکر یادو. رسول صلی الله علیه وسلم جواب مو ورکوئ. بیا آواز وکړو فیکم عمر بن خطاب شتي که نه؟ رسول صلی الله علیه وسلم جواب مو ورکوئ. اسی دلته ناشنا نقطه په دې ټولو خلکو کې د قدرې نومونه یاد کړو. وجه دا چې مسلم ټوله دې دریو خواوشا کې روانه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی،
خو د هغه نه بعد په دې امت کې د کار انسان هغه څوک دی؟ ابوبکر صدیق دی. او بیا څوک دی؟ عمر دی. نو د شیعګانو په دې عقل ماتم نه دی پکار چې مشرکانو ته پته و چې به دوی کې غوره څوک دی، دوی ته لا اوسه پورې پته نشته چې به د امت کې غوره څوک دی. ابو سفیان په دې هغه ټیم پوه شو چې په پیغمبر پسې وروسته د دوی سره قیمتي انسان هغه ابوبکر دی او بیا څوک دی؟ عمر دی. او شیعه رافضي خبیث په لاره اوسه پورې نه دی پوه شوی. اته له اوسه پورې دا مسله نه ده واضح شي. رسول صلی الله علیه وسلم وی جواب ولا مور کوي. خو عمر بن خطاب رضی الله عنه ځان کنټرول نکو. نور پاسې د आवाज وکړو یا عدو الله ان الذين ذكرتهم احياء، دا ته چې کوم یادې ژوند دي او الله پاتې کړی دي ستاسو شرمولو لپاره وي. هغه ته هغه زینوي وي ابو سفیان وته وي وستاسو د مړو سره هو خبر شي وي چې زموږ خلکو څه کړی دا کار ګور هغه نه کو. خدای په دې کړی دی چې دوی دا ګمانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلې شوی دی ځکه دا کار کړی. نه دې کار به د مړو سره نه کو. نبی ورته تاسو ته پته لري چې مړو سره څه شوی دی. هغه یو موږ ته پته لري چې مسلم کړی دا یو شوی دا. ابو سفیان ته ما نو ویلی چې وی کوي خو بدر باندې نه لګي بد وتم نه ما. او بیا دا وی اعلو هبل بوتیات کو وینه غزور ورشو. رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي. اوس په دې کې سړی غلې نشي پاتې کېږي. بعضو مسلو کې انسان غلې پاتې کېږي شي خو بعضو کې نشي پاتې کېږي. دا بعضو د ذکر د عقیده مسله بیان کې چې د درگاه له دربار لمزه تعویذونه، بت پرستی، قبر پرستی، پیر پرستی، بابا پرستی مړه پرې دې هر سړي خپل دین دې ته غلې شي. په بعضو ځایونو کې سړی غلې نشي پاتې کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم تجيبون جواب نور کوي. هغه یا رسول الله جواب ورکوي ورته وایي چې الله اعلى واجل لا زور ورده بدوي ولنا العزى ولا عزى لكم. زمون سره خو عزى دې بوتیات کو تاسو سره خو عزى نشته دا غمرستم نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا تجيبون جواب لنا ورکوي وما نقول صورته ورته چې الله مولانا ولا مولا لكم. الله زمونږ ملګری د استاد ملګری نشته. بیا ابو سفیان وی انعمت فعال. ابو سفیان وی انعمت فعال سناشنا ورزو او سخوندور ورزو وی او سخونو کو دی مقابله يوم بيوم بدر. دا ورزم د بدر په بدله کې شو. والحرب سجال او جنگ خود بوقی په شان د کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي. عمر رضی الله عنه بیا را پاسې ویلا سوا یو شان نه دی. ته څنګه وی چې موږ بدل واغستو او څنګه وی چې تاسو زمونږ نه وجلی موږ تاسو نه مړ کړو. یو شان نه دی. هغه ته څنګه وی قتلانا فی الجنه وقتلاکم فی النار. تاسو هغه مړي په جهنم کې دي او زمونږ هغه مړي په جنت کې دي. څنګه ته یو شان وی. بیا ابو سفیان आवाज کوي زما خواله راشه خبره دلته کو. عمر بن خطاب رسول ته وکړو یا رسول الله ارشه ورشه بس چې خواته ورغه. ابو سفیان ته وی الله د قسم خرم او قسم در کومه اقتلنا محمد. دا محمد صلی الله علیه وسلم وجره هونه دی کړي. رښتیا خبره وکړي. هغه بشر کې دوی چې کېدی شي دوی زمونږ نه خبره پټي. عمر بن خطاب ته زرتم په الله قسم خرم چې نه دی مرجون دی او استاد خبري وسوري ده چې سوي. نبي وتدوي ابو سفيان ته انت اصدق عندي من ابن قمئه. ابن قمئه مشرک چې کوم د دوی سره پډل کېو وی عمر داغه زیات ته ماته رښتینه ښکاری ستا خبره زمانه ما. په ټیم کې ابو سفیان چې کله تو خپل لخر روان کو आवाज وکړو ان موعدکم بدر العام القابل. روان کله بیا زمونږ لوز د بدر میدان دی. رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي او ته سوې ورته وای چې نعم هو بيننا وبينك موعد. ورته وای چې صحیح شو روان کله بدر زمونږ استاد په منځ کې وعده شو لو شو الته په پته لګي چې بیا دی وبل نه بدل غستې شو کني شو غستې. دا شاند
مشرکان روان شو. په هغه ټیم کې رسول الله سلام علي بن ابي طالب رضی الله عنه ولېږو چې هغه د رسول الله سره خوا کې ناست وتوي اخرج في آثار القوم، لار شو ګوري چې قوم څه کوي، چرته روان دي، دوی څه غواړي. که چرته دوی د اسونو نه راکوشوي او اوخانو باندې سواره شوي نو بیا دوی مکې ته روان دي، او که چرته دوی اوخان ځان سره روان کړي او سواره په اسونو باندې نو بیا دوی مدینې ته روان دي. چې کله علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورغه او رسول صلی الله علیه وسلم وتدوي وی علي والذي نفسي بيده، الله می دي قسمی کم رب پلاس کی چې زما ساز کچرته دوی په اسونو باندې سواری او مدینه غواړي کنه نو په الله می دي قسمی دې جنگ وسره کوم چې دوی بیات ساتي مدینه ته دوی نشي نه وته زما. خو ته معلوماتو د هغه انسان جذبه چې دغه عمر سو کړي شپږ 50 کاله، د هغه انسان جذبه ده چې هغه غاښ مات شوی دی، د هغه انسان جذبه ده چې مخې زخمی شوی دی، تندی زخمی شوی دی، د هغه انسان جذبه ده چې زنګونی زخمی شوی دی، د هغه انسان جذبه ده چې امانت د الله د طرف نه پیغام رسول د ټول مخلوق ته د په وګو باندې دی، د هغه انسان جذبه ده. علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورغه وما چې وکړو نو غوي د وخانو نه کوشي او په د اسونو نه کوشي او په وخانو باندې سوار شي او د مکې طرف ته مخ کړه. په هغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی چې کله علي بن ابي طالب وی چې نه رسول الله هغه په وخانو باندې سوار دي. رسول صلی الله علیه وسلم مطمئن شو چې دوی مکې ته روان دي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي شهیدان راجمع کړي. ناشنا منظر واه ناشنا منظر چې د مؤمنانو د شهیدان دي چې په ځای پراته او هغه ناشنا منظر چې د چا پوز نه د چا غوګونه نه او د چا خېټه شلیدلې او د چا سر جدا شي او د ټول د رب العالمین درزا کولو لپاره دي چې قوم الله پیدا کړو د دې دین د لپاره چې هغه د الله درزا لپاره ځان ختم کړي همو تاسو کړی دي دین د لپاره والله کنه چې له سورې لوینو خوله را باندې رامات شي خوله دي چې خوله رامات شي به په سوچ کې چې وسو دا خدمت د له سورې لوی او دا خدمت په دین باندې خرچې کولو ته وي دا خدوی چې درس ته کېنا دا خدوی چې مونږ کوو بینځته مړه دا دینداري موږ نشو کولای نور بل الله لپاره سکو په دې کې اوس قرباني نشته کېشتي بږي ها څه قربان کړی تاسو بیان خو کې لکه سم قربان کړی هیڅ نه قربان څه شي سبب موږ یادو چې موږ قربان کړی څه شي موږ قربان کړی ها کله نه کله دې شي وی چې د دنیا لپاره دین قربان کړي دې څه بګلا شي وی د دنیا لپاره دین قربان شوی دی خدای دین د لپاره دنیا قربانول د ډیر خلکو ته نه نصیب کیږي. ناشنا منظر د شهیدانو چې په کې د بعضو واقعات متوسط بیان کړي لکه جلیبیب رضی الله عنه، انس بن النضر رضی الله عنه بالکل ختم خورو پیجندو د دې ګوتو د بندونه نه په دیو پیجندو یا رسول الله انس بن النضر دی نور چانه پیجندو خلک به څنګه رسیدو. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا وی چې لار شي د شهیدانو ګوري نو زید بن ثابت رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ز خاص ولېګلم چې لار شه په سعد بن الربيع پسې رضی الله عنه په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر مې وی پاغه پسې لار شه ان رأيته کدی ولیدو چې ته ژوندې دی ولیدو فاقره مني السلام نو سلام وته وي وقل له دابو تو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کیف تجدک حالات څنګه دي نو هغه وی چې جعلت اطوف بين القتلى فجعلت اطوف بين القتلى وذكر زیدم په شهیدانو کې او په مړو په دې منځ کې یو اړو مراړو بل اړو مراړو دې شي دای کې دې شي په یوځي کې مورید سعد بن الربيع رضی الله عنه فاتيته وهو
بآخر رمق وی چې کله زه باغه بسراله بنو بس په دې اخري ساګانو کې وفيه 70 ضربه او یا گزار په تورو باندې لګیدل او بالکل په اخري د ژوند په اخرنی سلګو کې بموت سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتابه السلام او ویجی اخبرني كيف تجدك حالات تسد ناغوت بالجواب كي وعليك وعلى رسول الله السلام فتاو برسول الله صلى الله عليه وسلم دیم سلام زمان سلام بمورساغت او دابو تویجی يا رسول الله سعد ویجی اجد ريح الجنة الجنة خوشبور باندې لکی او دابو زمان قوم توی دویم پیغام انصارو تبدا خبرو کی زمانه طرف لا عذر لكم عند الله دا الله بنسګر استاسو یو زرون قبلي ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف کچته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دشمن ورسید او پتا شو کې یو سړی پاتې او د یو سړی په دې بدن کې دومره سای چې دا یو سترګې رپیږي او پیغمبر ته دشمن ورسید نو د الله په مخ کې استاسو هیڅ عذر نشته چې یو انسان پاتې وس یو او د یو کیسوم رسای یو سترګې رپی بس او پیغمبر ته دشمن ورسېدو ورته وې زما دي قوم ته چې ګور الله په مخ کې هیڅ عذر نشته ففاضت نفسه من وقته بس دغه اخرنی خبره وساتي وته راغی رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله سعد وی چې وعليك السلام او پته سلام واچو دا خبره وکړي چې د جنت خوشبو باندې لګي او قوم ته دا پیغام دی د رسول صلی الله علیه وسلم پسترو کې اوخ کړل او سعد د پاره دعاګانې وغوښتي هغه ورځ په دې شهیدانو کې اسیرم پروت عمرو بن ثابت او اسیرم واقعا مته استمخ کې بیان کړی مو د پاغه کسانو کې چې صحابه کرامو ډېر کوشش کړو چې دله د اسلام دعوت ورکړي خو د اسلام نه قبلو کله چې صحابه کرام ګرځیدو په دې شهیدانو پسې او په زخمیانو پسې چې یو کته اسیرم پکې پروت دی زخمی دی په بد حال پروت دی بالکل په اخري سلګو کې دی رالو پسې ما الذي جاء بك تسکه احدب على قومك ام رغبه في الاسلام تقوم د دفاع لپاره راغلی کې د اسلام د دفاع لپاره راغلی نه بل رغبه في الاسلام اسلام د دفاع لپاره راغلی آمنت بالله ورسوله په الله می ایمان راوړل په پیغمبر می ایمان راوړل هم دا غوی د لپاره جنگیدل حتی اصابني ما ترون د سچ و زما په بدن کې د زخمونو تصویر هم دقیق دلاسه او په دغه ټیم کې مړ شو د اخرنی خبر رالو پر رسول الله یا رسول الله سهریم راغله مرش رسول سم وته هو من اهل الجنه وجنت کې دي ابو هريره رضی الله عنه وی سجده الله ته نو لګول او جنت تلار یو منزم نه کړي یو منز او جنت تلار اسلامي قبول کو جهاد میدان لراغي زخمی شو الته شهید شو جنت تلار دغه شان په زخمیانو کې یو پروت قزمان د قزمان واقعا متوسط بیان کړیو اول کې چې د جنډې په خوا کې کم جنگ شو نو د ډېر زورور جنگ کړو او یا اته کسان د یوازې د مردار کړی دي د قزمان او چې ویلې د باقي زخمونه ډیرونه دي صحابه کرام اوچت کو او مسلمانان ولا زیره ورکو قزمانه زیره درکو الله تعالی دی اجر درکې او کمر شو الله به جنت درکې ناغو ته وی زره دین د پاره نه امراغله ان قاتلت الا عن احساب قومي زود قوم دي فاده فراغله زمو قوم يوت ولولا ذلك ما قاتلت قوم بګنه زسکم جلد جنگونه کو نو کله چې سخت په ډیر شو تکلیف په ډیر شو نو د توره په زمکه کې نه هلکړو خپل بل پاسه سملستو ځانې ورکو بیا بعض صحابه کرامو د تذکره وکړه چې خبر نو د حقیقت نه قزمان ډیر خپل جنگ وکړه د رسول سمته هو من اهل النار غ جهنمی دی قزمان وسوم په جهنم کې دی ورته کې د الله د دین د پاره نه راغلی سره پاره راغلی قوم د پاره غلو دا اهم خبره یاد ساتئ
اهم خبره جهاد هغه جهاد د چیرې چا لپاره وشي د الله د دین لپاره فقط د ملک لپاره جهاد د وطن لپاره جهاد د قوم لپاره جهاد د جبې لپاره جهاد د زور د راخکار کرو لپاره جهاد د ریاکاری لپاره جهاد د جهادونه نه دي او د الله نه قبله ها کچرته یو سړی د قوم دفاع کوي او د قوم په دفاع کې جنگ کوي په دینیت چې زما په دې ملک کې مسلمانانو شي او دا د مسلمانانو ملک دی او چرته کافر په دې باندې زورور نشي نو بیا د دوی د جنگ د څه دی جهاد دی دغه چې په کې مقصد هغه بیا د دین د اسلام او د مسلمانانو حفاظت شو نو قزمان چرته لاړ جهنم ته دا واقع درې واقعي دي ساته یو د اسیرم ده چې یو مونږ نه کړو جنت ته لاړ دویم قزمان دی د قوم د پاره راغلو چرته لاړ جهنم ته لاړ درې مناشنا واقعا یو يهودي راغلو د وحود دی جنگ لا او دا غنمو مخیریق کله چې دوی ګرځیدونو مخیریق به کې وموند خدای څنګه راوته دا مخیریق چې دنه کله راوتونه د خپل قوم ته دوی رسول سم چې کله جنگ راوته دی وسره ووت نو په ټیم کې دوی یا معاشر يهود پله مې د قسمی چې تاسو ته خپته ده چې د دې پیغمبر او د دې ملګرو مرسته کول په موږ لازم دي موږ د لوز او عهد کړی دی هغه ته موږ ته پته نو بیا ولې نه وځي ناغو ته ان اليوم يوم السبت دا ورځ د سره روانه ده د اپتیر ورځ روانه اپتیر پورس موږ د خالی پورس موږ جنگونه نه کوو غوسه شوې لا سبت لكم هیڅ هفته او هیڅ خالی بکې نشته که زین راځي هو موږ نه زونو د خپل تور راوسه په سامان راوسته ولاړ او په هغه ټیم کې اعلان وکړ وی کچرته زمر شوما نو زمان مال د محمد صلی الله علیه وسلم دی يصنع فيها ما شاء چې سبق غوړي غکوریش او بیا میدان ته ورکوشو فقاتل حتى قتل نو بیا چې ورسته کله د زخمین او شهیدانی کتو نو په وګ چې ګور یو بګی د يهودي مړ پروت مخیریق ځکه رسول سم دا خبره کوله وای مخیریق خیر يهود په يهودو کې خسره سوق دي هغه مخیریق دي خو جنت تلار ولي عقیده نو د درې واقع ډیر ناشنا دي ګوري وسیرم ته واقع عقیده ملو شو مونږ نه کړو چرته جنت دغه دویم د الله د پاره نه کولار جهنم ته اگر کډي زور ور د دریم د خپل کار کړي پیغمبر د دفاع لپاره راوته دي د مسلمانانو د دفاع لپاره راوته دي خپل مال او هر څه قرباني خو عقیده چې وسره نشتی نو لار چلته لار جهنم ته ولیا بالله د دې نه بعد بیا څه شي او د شهیدانی څنګه خخ کړي او څنګه را جمع کړي مدینه ته خبر څنګه رسیدلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته لاړ نو په هغه ټیم کې ناشنا استقبال مدینه والو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو او د خپلوانو استقبال کړو او دا خلکو سه حالاتو د کوم خپلوان چې د وحود نه واپس نو راغلي او څو کسان د فریقینو نو وجل شي او بیا په دغه لند وخت کې رسول سلام بیا د مدینې نه یو ځیتلار په ابو سفیان په سیاغه واقعا د ان شاء الله ټول پر روان درسونه کې بیانو الله سبحانه وتعالى څنګه چې موږ په دې مبارک جمعات کې یو ذکر یو دغه شان دی الله موږ او څوک چې دا بیان اوري څوک چې ګوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځکه او الله سبحانه وتعالى دغه پیغمبر په نقش قدم موږ روان کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.